قدرمندو اوریدونکو د هر قسم دینی کیسټو د پاره زموږ د دکان پته یاد ساتئ صدای دین اسلامی کیسټ این سی ڈی سنٹر نشترآباد برستی مدینہ مسجد مس سکندر چورا چوک پشاور شہر د حنیف الله این قدرت الله دکان موبائل نمبر دے 0345 914 711 5 وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد دا سورة العصر پدے کے اللہ پاک قسم کرے دے پا عصر باندے دا عصر یو مانا زمانہ دا او دا مازیگر دے ٹیم تا عصر ویلی شی پا کم سیز باندے چی قسم اخوڑی شی اغا سیز بطور گواہ پیش کیگی نو اللہ پاک قسم کرے پا عصر باندے پا زمانہ باندے یا دا مازیگر پا ٹیم باندے قسم میری پا عصر باندے ان الانسان لفی خسر جدا انسان پا خسارہ کے او پا تاوان کے دی نہ تمام دنیا انسانان اولین آخرین طول پا تاوان کی دی إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات مگر اغا خلق پتاوان و پا نقصان کی نری چاچ ایمان روڑو اللہ او دا اللہ رسول امنا دا اللہ حکمون امنل ندق کسان تاوان کی نری نور تمام انسانان پتاوان کی نری اور تاریخ دا زمانے پدے باندے گواہ دے چے انسان پلو یا خسارہ او پتاوان کے دے خود تاوان او دا نقصان نہ بچ خلق ایمان والا دی اللہ پاک حضرت آدم علیہ السلام پیدا کر علم ولور کر شرافت و فضیلت ورلور کر جنت تے داخل کر دا دنیا 500 کالے پا جنت کے پہ سیل کرے دے ہر طرف دا جنت اوکتا نعمتوں نے پخپل خوڑل اسکلی دی پخپل استرگی لیدلی دی تمام دا جنت نعمتوں نے اولی دی او خپل استعمال کے راوستن دا آدم علیہ السلام دا اللہ پا خبر بانے 100% یقینو و عملی توری متوخل چی دغا نعمتو ندی تشوینا ندا چی اللہ پاک دا توی چی پا جنت کے دومر نعمتو ندی و آدم علیہ السلام چی او بس ٹک دا ما ایمان دے دا اللہ پا وینا باندیم یقین پوخ دے خو پخپل استرگوی اولی دل پخپل غوگی دا جنت خبری ووری دے پخپل اللہ سخپو پکے ہر سے استعمال کرل خوراک سکا کے کڑی دی نعمتو نے اولی دل دین پس اللہ پاک دنیا ترا وستا اور دا دنیا یو لوی میدان ولور کئی دے میدان کے با یو تجنگی گے یو با شیطان جنگی ستا او دا دے شیطان مقابلہ با یو تر قیامت پوری بوی بکم خلق چی دا شیطان امنی ناغا خسارے والا و نقصان والا دی جہنم بیزیشی دنیا کے بم صدا ملاوی گے آخرت کے ہم او چاچے دا اللہ حکمون امنل دا خپل زمانے دا پیغمبر حکمون امنل اغبر دے خسارے دا تاوان نبچ کی
آدم علیہ السلام ډیر بزرگ خو الله ورته یو خاصونه یاد کوي دې ته مه نږدې کېږه ولا تقربا هذه الشجره دې خاصونه ته ګورې نږدې نه شي د ونې میوه وغیره خوراک نه منې کوه نو دا ورته نه چې د دې ونې میوې به نه خوري وی نږدې ورته نه شي ولا تقربا خوراک خو لویه خبره نږدې ورته نه شي د آدم علیه السلام ډېر احتیاط کو چې دې ونې ته نږدې هم نشي حوا بی بی احتیاط کو خو شیطان چې زمون ازلی دشمن دی هغه په داسې طریقو باندې ځان ورسو خبرې وکړلې چې آدم علیه السلام غوندې بزرګ ترین انسان هغه تیرسته او د هغې ونې ته یې نږدې کړ د هغې نه پرې خوراک وکړ حوا بی بی د هغې نه خوراک وکړ او آدم علیه السلام خوراک وکړ الله ورته وزیبار ما درته نه ویله چې دې ونې ته به نه نږدې کېږي ما منې کړې نه وي دنیا ته راولېږه نو آدم علیه السلام پوه شو چې زما نه خطا وشوله نو جړه یې شروع کړله 300 کاله مسلسل جړلي دي او د حیا د وجې پورته کتل هم نه یو شانته به جړه کوله په زړه کې دننه خفه دی خو په خولې غږ کولی نشي وایي اسې نه زه معافي غواړم او الفاظ د خولې نه داسې راشي چې په هغې الله نور هم خفه شي نو زړه کې دننه جړه ده الله په زړونو خبردار دی اوس د بخلې چل ورته ښیي په خپله الله ورته چل ښیي چې ما ته داسې ووایه زړه کې ورته ور اچول کوي ماشوم چې روانې کوي نو کله کله مور پلار یې راګیر کي ویې اوس دې ماشوم له د ځان خلاصولو چل نه ورځي چې د دې مور پلار د والو نه ځان څنګه خلاص کړم دا مور پلار خو دشمنان نه دي مور پلار خو ډېر خیر خواري خو ماشوم روانې کړی دی نو ویې اوس د بچایي چل دله نه ورځي نو دا مور پلار په خپله ورته چې ووایي چې زما توبه بیا به نه کوم توبه بیا به نه کوم نو ماشوم وایي توبه بیا به نه کومه توبه بیا به نه کومه دا چل ورته مور پلار وخو او دې نه پس منې شو اوس که دې نه پس بیا چېرته روانې وکړي او مور پلار یې وي نو ده خو چل زده کوي توبه 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 بیا به نه کوم مور پلار د ماشوم دی وړې توبې ته ګوري اوس بیا یې پرېږدي نو د دې مور پلار نه زیات مهربانه الله دی الله پاک آدم علیه السلام ته زړه کې ور واچول فتلقى آدم من ربه بکلمات الله پاک نے زده کړلې پټې ورته دې اړه کې خبرې ور واچولې ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين په دې الفاظو باندې دا الله پاک نه معافي وغوښتله الله هغه خپل اوچت مقام ته بیا ورسو قدر عزت یې ولا ورکه نو آدم علیه السلام خطا شو خو فورا الله ته رجوع کړې ده فرشتي ډله کې ورسره ابلیس شاملو الله فرشتو ته حکم وکړي آدم ته سجده وکړي وإذ قلنا للملائکة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبلیس تمام فرشتو سجده وکړله خو ابلیس سجده ونه کړله ابا واستكبر وكان من الكافرين لوی وکړه تکبر وکړه او دې د کافرانو د ډلې نه و د ښکاره د کافرانو د ډلې نه شو ابتدا وا آدم علیہ السلام نه خطا وشو فورا الله ته رجوع کوي ابلیس نه خطا وشولا هغه وخت کې رجوع نه کړي اوس هم نه کوي قیامت پورې نه کوي د قیامت نه پس هم نه کوي الله ته توبه نه وباسي امام غزالی رحمت الله علیه لیکي وی په جهنم کې 1,00,000 کلونه ابلیس تیر کې نبیات الله تپوس کوي وی عذاب څنګه دی ډېر سخت دی وی بچ کېدل غواړي وی کله بچ کړم ډېره مهرباني وي وی اصولي خبره دار چې زما ستا خفقان په سر راغلو او مکه خبره بیا میدان ته کوو ما درته وی چې آدم ته سجده وکړه تا نه وکړې اوس راشه سجده وکړه چې بچ کړم 1,00,000 کلونه دوزخ کې تیر کړی دی بیا الله ته یا الله هغه وخت کې مم نه وکړې اوس یې نه کوم بیا هم نه کوم
آدم ته سجده نه کومه، نو دی په ضد ولاړ دی او دا ضد د ده نه چرې هم اوځي نه، د خدای دشمن دی، په ضد ولاړ دی. نو د دقه ځای نه دوه لښکرې تیارېږي، یو د آدم علیه السلام لښکر دی چې خطا کېږي فوراً الله ته توبه وباسي، او بل د ابلیس لښکر دی چې خطا کېږي نو په خپل خطا کلک ودرېږي، وي ښه مې کړي دی بیا به هم کوم، بدماشي کوي، منې کېږي نه. نو اوس دقه دوه نمونې مخلوق ته پیش کړې شوې. مخلوق تر قیامته پیدا کېږي انسانان، څوک به د آدم علیه السلام په ډله کې شاملېږي او څوک به د ابلیس په ډله کې شاملېږي. د آدم علیه السلام په ډله کې چې شامل شي هغه الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، دقه ډله شوله. والعصر ان الانسان لفی خسر، دا هغه ابلیس والا ډله ده، په خپل ضد باندې به کلک ولاړي. نو د زمانې تاریخ ګواه دی چې انسان په خساره کې دی. د آدم علیه السلام زوی قابیل د الله د حکم خلاف ورزي وکړله. د آدم علیه السلام بچی به داسې کېدل چې یو الک او یو جنۍ به په یو ځل پیدا کېدل، او دغه الک او جنۍ به داسې لکه موجوده وخت کې رور خور، نکاح یو بل سره نه کېدله. او په بل ځل چې بیا بل الک او جنۍ به پیدا شو، نو د دې اوسني الک او جنۍ سره د هغې ورورولي خورولي داسې وه لکه موجوده وخت کې د تره زوی د تره لور، د ماما زوی د ماما لور، د ترور زوی د ترور لور، موږ ورته وروڼه خویندې وایو، خو چې زلمي شو څوک وغواړي نو نکاح یې هم کېږي. نو د بل جدا بطن نه چې کم پیدا شوي د هغې نکاح کېدو، د یو بطن نه چې کم کېدل نو د هغې خپلو کې نکاح نه کېدله. نو د قابیل سره چې کومه یو ځای خور شوې وه دغې هم دقه کوم، د حابیل سره چې پیدا شوې خور د هغه نه کومه، الله منع کړې ده، او قابیل د الله د حکم خلاف وي نو هم دقه کوم. نو آدم علیه السلام ورته وایي چې زه قرباني پیش کړې، د الله مخکې قرباني پیش کړې چې د چا قرباني منظور او قبول شي هغه به په حقي د هغه خبره به ومنلی شي، که د چا قرباني نامنظور شوله نو هغه سړی به خپله خبره واپس کړي. نو دواړه قرباني پیش کړله. د حابیل قرباني په اخلاص باندې یو ګډون پیش کړو، هغه الله قبول کړ، او د قابیل بے اخلاص د غنمو یو ګېډۍ پیش کړو، هغه نامنظور نامقبول. دغه ځای کې یو امتحان وشو، یو تنبیه ورکړی شي، سم شه، سم نشو، په خپل سرکشۍ باندې کلک ودرېده، او د ډېر حسد د وجې نه خپل ورور حابیل یې قتل کړ، او بیا وروسته په هغې ډېر ښپېمانه خو چل نه ورته، په شا به یې ګرځو، د سنبالي چل نه ورته. تر دغه وخت په دنیا کې زلزلې نه وې راغلې، خو چې کله قابیل ولګېد ورور یې مړ کړ، زلزله راله. دغه وخت آدم علیه السلام حج له تلو، صفا مروه سره، چې زلزله راله، یا الله خیر څه چلو شو، مخکې خو دنیا خوځېده نه. وی جبرائیل ورته وویل وی ستا بچو اختلاف دې حد ته ورسېد، قابیل ولګېد، حابیل یې مړ کړ، زلزله راله. دې نه مخکې چېرته ونو بې میوې شوې نه وي، یوه اونه هم هرې ونې به میوه کوله، دې نه پس بعضې ونه میوې د سره پرېښودې، اډوکۍ یې نه، او بعضې ونه میوې کوي خو څه د خوند او څه بې خونده. په ونه کې ازغي نه و، ازغي پیدا شو، هر ځای به اوبه خوږې ملاوېدې، اوس چېرته خوږې، چېرته پیکا، چېرته تروې، بې خونده د څکلو نه. اختلاف را پیدا شو. قابیل دومره سخت ګناهګار چې تر قیامته څومره قتلونه کېږي، ابتدا یې قابیل کړی، د هغه عملنامه کې لیکلي کېږي دا انسان په څومره تاوان کې دی. والعصر ان الانسان لفی خسر، تاواني دی. د نوح علیه السلام زمانه وه، هر طرف ته شرک او کفر شروع شو، ټوله دنیا د شرک او کفر په تیارو کې ډوبه پرته وه.
نوح علیہ السلام د شرک او کفر ختمولو لپاره الله راولېږه 950 کاله یو شانتې تبلیغ کړی د شپې تبلیغ د ورځې تبلیغ خلکو ته په کور کور کې تبلیغ په دکان او په اټې کې تبلیغ ځان له دو کسان درې کسان پټ او ښکارا یو شانتې تبلیغ یې کو د الله حکمونو ته خلک راوستل حکمونه چا نه منل په 950 کاله کې صرف 80 کسان مسلمانان کړل دغه انسانان دي داسې طوفان په الله پاک راوسته چې پاره کې څوک بچ نشو د نوح علیه السلام کشته کې 80 کسانو بل دغه 80 کسان الا الذين امنوا وعملوا الصالحات ولا بلدا دی بچ شو او نور تمام انسانان ختم شو 80 کسان بچ کیږي نور دنیا لو شلا یو زنانه هغه سره خپل ماشوم بچو پتوار لاسه ماشوم اوجت کړی او راتلې وګو پورې ورسېده او د لاسه کې ماشوم اوجت نه چې دی خو به بچ شي اخر او بده حتی ورسېده دا زنانم ډوب شو ماشوم بچیم ډوب شو یو درې کسان د طوفان نو تختیدل چې دا طوفان خو ډېر زیات دی بچ کېدل خو نه کېږي یو غر په سر باندې غار دی هغې ته ننوتل او ځان پسې ګټې ولګولې چې د دې کې به اوبه نه راځي خټې مټې پرې وتپلې الله وایي بچ کېدل دې نشته وی دومره تیزې متیازې دې دریو کسانو له ورلې چې بیا برداشت نشو کولی په دقه غار کې دریو واړو نه متیازې تلې دومره متیازې ترې لاړې چې هغه غار ډک شو دوی په خپلو متیازو کې ډوب شو الله پرې نه ښودل په هغې غار کې په خپلو متیازو کې ډوب کړل دومره متیازې د هغوی د بدن نه راووتې چې ټولې ډوب کړل کم ځای ته به انسان لاړ شي کم خسارې والا دی تاوان والا دی بچ کېدل د دې نشته دی ډېر لوی خساره کې دی په د دنیا د تاریخ باندې داسې په مزه ګرځه نظر اچوه چې څوک بچ شوي د خدای مخالف بچ کېدل نشته د ابراهیم علیه السلام قوم ډېر چاپېره شرک او کفر کې د دنیا یو لوی حکومت ورسره نمرود بزان ته خدای وي ډېر لوی پهلوانو په ټول ملک کې د هغه مقابلې دپاره هېڅوک نه چې هغه ته سمه خبره قدرې کړې وي صرف ابراهیم علیه السلام ورته یې د بت عبادت مه کوه پلار ته هم وایي د بت عبادت مه کوه نمرود ته هم وایي مه کوه هغه وایي ماله چې راځې نو ما ته به سجده کوې نو وروسته به درخواست راکې نو دغه نمرود حکومت ته الله پاک عذاب راولي داسې نه کوي چې نمرود له یو زمرې راوستې د ځنګل نه یو څو څپېړې والې وې خوړلې وې تېر کړې وې دا هم الله کولی شو چې یو زمرې یې پرې راوستې وې یو سپۍ لیونۍ پرې راوستې هغه چیچلې وې وی نه دونه شی مې چې تا له زه غټ ځناور راولم یو ورکوټې ماشې وله راولېږه او په دې دماغ کې وله داخل کړ نو هغه ماشې به الې قلارېده چې د نمرود په سر به د چیترې ګزاره شو د ماشې به قلار شو نو هغه به بیا درخواست وکته کنی هغه ماشې دومره بنګه کول به چې په خبره نه پوهېدو نه یې ورته کتې شو نو د یو ورکوټې ماشې د لاسه نمرود خدای تباه و برباد که د انسان په خساره کې دی په ډېر لوی تاوان کې دی الا الذين امنوا وعملوا الصالحات بچ کېدو والا کم خلق دي بچ کېدو والا ایماندار عادیان یو قومو چې ډېر لوی پهلوانانو قوت والله الله پاک دومره ورکړو ډول ډالې دومره ورکړو چې هر چاته به پتون او من اشد منا قوه زما عمره طاقتور څوک شته میدان ته روزه پتون به وایي روزه میدان ته اوس دغه عادیان او سمودیان چې دومره پهلوانان چې غریب کمزور ورته خبره نشي کولی او کني دی ورته د لرې نه پتون وایي
ندی باندې الله پاک سیلو هوا راوستلا دومره تیزه هوا چې په هوا باندې به انسان پورته شو لکه د بڼې په شانتې د باد بڼه سپکې په بره والوځي تاوېده را تاوېده بیا به ځمکې ته راخلاص که سر به یې لاندې و د نور بدن زور به پرې راغی سټ به یو چړاق نارې که مات به شو داسې به پرېوته لکه د قجورې تنه چې تس نس پرته ده دا هم انسانان دي لویه خساره کې الله ته دنیا پاکه کړله موسی علیہ السلام تم فرعون را پورته شو 400 کاله چې ته سرخوږي نه دي لیدلې په سر یې درد نه راغلی تبه پې نه راغلی ټوخې پې نه راغلی وی ما ته وګوره 400 کاله وشو ناجوړه کېږم نه خو خدای یم که نه زه خدای یم لکه 400 کاله کې ما سرخوږي نه دي لیدلې تاسو انسانان یې زما بندیان یې او زه ستاسو خدای یم او نور خدایان کوم وي نه زه پکې رب الاعلی انا ربکم الاعلی تاسو د ټولو نه لوی رب زه یم او چې دا ځان ته لوی رب وي نو په دریاب الله ورګټ که مخالف دی په غم یې ککړ که دنیا ته خلاصه کړله دا فرعون یو ځل په خپل دربار کې جبرائیل علیہ السلام د انسان په شکل کې راغی او فرعون ته وی چې یو تپوس کومه غلام دی خپل مولا ولا ډیر مراعات ورکوي خوراک سکاک ورکوي جامې ورکوي مکان ورکوي د دنیا ټول نعمتونه ولا ورکوي خو دا غلام چې دی نو دی د خپل مولا خبره نه مني نو دې غلام د پاره کومه سزا پکار ده فرعون چې ټول بیان ولې ښه مولا تمام مراعات ورکوي دی د خپل مولا خبره نه مني وی داسې غلام خو په سیندلو کولو لایق دی فرعون وی په سیندلو کولو لایق دی ای جبرائیل علیہ السلام وی دا حکم لگ په کاغذ اولی کرالا نو فرعون اولی که خپل دسخط یې ورته وکړ چې کم غلام د خپل مولا حکم نه مني دا مولا د مراعات لحاظ نه کوي پسند له کولو لایق دی جبرائیل علیہ السلام کاغذ واغشتلا اوس دا فرعون چې موسی علیہ السلام په دریاب پورې وته او فرعون سره د مرګر په دریاب ورګټ شو دا دریاب دې منځ ته ورسېدو الله حکم وکړ دریاب ته روان شه دریاب اوبه روانې شولې فرعون پکې ډانډوکي وهل شروع کړل اوس دغه ځای کې دی وی زه د موسی علیہ السلام د هارون علیہ السلام رب د بنی اسرائیل رب منم ایمان پر وړم جبرائیل علیہ السلام دغه ځای کې حاضر شو هغه کاغذ یې ورته وښود فرعون تا فیصله کړې وه چې کم غلام د خپل مولا د مراعات و خیال نه کوي خاطر نه کوي خلاف ورزی کوي پسند له کولو لایق دی تا له څومره مراعات په دنیا کې الله درکړي تا د کم مراعات د کم نعمت احسان نه منلی هیڅ دې منلی نه دی خلاف ورزی دی کوله ستا د حکم مطابق په دریاب لوکېږي ډوبېږي او اوس ایمان راوړې آنا وقد عصیت اوس ایمان راوړې مخکې خو تا نافرماني کوله وی د سیند ویښ ته لاس که خټه راواغشته په دې خولې کې ولا خټه ورټومبله خولې ولا بند کړله اوس ایمان راوړې د دنیا بادشاہ دی ځان ته رب وی پسین لو شو دنیا ته خلاصه شوله موسی علیہ السلام یو غریب سړی مال حال خو ورسره نو مالدار خلک ټول د فرعون په طرف باندې مالدار سره د مالونو خدای تباه و برباد کړ والعصر ان الانسان لفی خسر نګوره د دنیا تاریخ ته انسان په څومره خساره کې دی څومره لوی تاوان کې دی د موسی علیہ السلام د زمانه فرعون اخیری وخت کې توبه وباسي او توبه نه قبليږي زمانه پیغمبر علیہ السلام په زمانه کې فرعون د پیغمبر علیہ السلام د زمانه د فرعون نوم ابو جهل دی ابو جهل میدان بدر کې د پیغمبر علیہ السلام خلاف راوتلی دی چې راته نو اول بیت الله لورغی د بیت الله غلاف یې ونیوه
حجر اسود سره ولاړ دی، ملتزم سره ولاړ دی، د بیت الله دروازې سره ولاړ دی، د دعا د قبلېدو ځای کې ولاړ دی، دعا کوي. یا الله دوه ډلې دي، یو قریش مکه ابو جهل ډله ده، بله د محمد رسول الله ډله ده. خدای چې کوم حق یې هغې سره امداد وکړي، کوم چې په ناحقه د تبع و برباد یې کړي. فرعون د موجوده زمانه فرعون ابو جهل دعا کوي د خدای په کور کې، د خدای په مخ کې، د خدای د پیغمبر خلاف جنگ کوي، روان دی. وی خدای امداد وسره وکړي چې څوک په حق وي، په حق چې څوک دی نه هغه سره امداد وشو. بدر میدان ته راغی، د دوو ماشومانو د لاسه زخمی شو. خیال کې نه راتله چې ماشوم به په ما ګزار کوي. لوی لوی خلک تېرېدل، دو ماشومان ورله وی وو، په ځمکې را خلاص کړ. جنگ الار شو. پیغمبر علیہ السلام تپوس کړی دی داسې څوک شته د ابو جهل حال راله راوړي چې ما ته پته ولګي ابو جهل څه شو. عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ داسې ټپ ټپ منډرې سړی دی، اوچ کړس. وی قدر دومره و چې لږ سړی به ناستو، دی به ورسره خوا کې ودرېده، دی به چیتې ښکارېده. یو پسه توره ورسره وه، هغه چې اوږې ته اچولې نو پسې راښکې شوه، لکه ماشوم ته چې غاړه ته ټوپک واچوي نو ټوپک خو اوږد دی که نه، دا په ځمکه لګي، نو دا توره وه پسې راښکې شوه. عبدالله ابن مسعود وی زه به حال راوړم. لاړ میدان کې وګرځې، ګیر چاپېره ابو جهل یې صحیح کړ، پروت دی زخمی حالت کې. عبدالله ابن مسعود ورغی چې ویلې ده نه، ابو جهل ورته وی ګډبا ګټه چا وکړه، دا ګډبا ورته د مسخرو دپاره وی، ټوکې ورپورې کوي. اوس مردارېږي او دا په صحابي پورې ټوکې کوي. ګډبا ګټه چا وکړه، هغه ورته وی ګټه الله او د الله رسول وکړه. دې سړي نه به خلک یېرېدل. عبدالله ابن مسعود وی زه ته بلکل دغه وخت کې نه یېرېدم. وی ما ته وی چې څه لرالې؟ ما ورته وی چې ستا سر پرې کولو لرالم. وی راته وی چې دوه خبرې کوم، غوږ ورته کېږده. زما سر چې پرې کې او نورو سرونو سره ږدې به، نو د لویو سردارانو سرونه وی، نو زما سر چې پرې کې نو د اوږو سره پرې که چې غټ ښکاري، دا د غټ سردار سر دی. د لویو د تکبر په انتها ده، د ابلیس نه زیات دی. ابلیس ورته خپل زوی ویلو، په زوی یې نیولی دی. وی زما سر چې پرې کې نو دا اوږې ورسره پرې که چې غټ ښکاري، د غټ سردار سر دی. او دویمه خبره ده چې ته به چې دا ته ورته پیغمبر وی نو هغه ته زما سوال جواب ورسوي. زه ورته پیغمبر نه یم، خو چې دا ته ورته پیغمبر وی نو هغه ته ووایه چې زما مخکې څومره بدي شوې، نن مې د هغې نه زیات بدي شي. پیغمبر علیہ السلام ته دا سوال جواب وکړه. د موسی علیہ السلام د زمانې فرعون غټ دی که د پیغمبر علیہ السلام د زمانې فرعون غټ دی؟ اوس خیال وکړه چې وخت تېرېږي نو فرعون به غټېږي. د موسی علیہ السلام درجه زموږ د پیغمبر علیہ السلام نه کمون هغه فرعون و، خو زموږ د پیغمبر علیہ السلام شان اوچت دی، نو فرعون یې ولې غټ ابو جهل پیدا کړ. نو ابو جهل رک شو. څوک نن شته چې ابو جهل زنده‌باد چغه به ووایي، یا ابو جهل رحمت الله علیه به ووایي، یا به رضی الله. څوک به همداسې پیدا نشي چې ابو جهل ته به دعا وکړي. نوم نشانې ختم شو. دا هم یو انسانو، قریشي خاندان، د مکې یو لوی سردارو. څه شو؟ د زمانې تاریخ وګوره چې انسان په خساره کې دی او که نه دی. والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم په زمانه باندې چې انسان په ډېر لوی تاوان او په خسران کې دی. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، هغه خلک د تاوان نه بچ دي چې ایمان یې راوړه په الله باندې، د الله په رسول باندې، د الله په کتاب باندې ایمان راوړه. وتواصوا بالحق، یو بل سره وصیت او نصیحت چې کوي نو د حق خبرې کوي او د صبر تاکید یو بل سره کوي. نو دا خلک به بچ وي او دا نور انسانان به تباه وي. دغه پخوانی زمانې تاریخ دی، را روان دی. خلکو دنیا ولیدل چې د خدای د حکم خلاف کوي، د الله مقابله کوي، هغه تاوان کې دی، خسران کې دی.
د انګریزانو حکومت پر ملک باندې اوچلېده، خلک تنګ شو د هغې نه، د یو جدا ملک دپاره مطالبه شروع کړله، جهاد یې شروع کړ، سختي تکلیف یې برداشت کړ، ډېر مسلمانان قتل شو، ډېر عالمان قتل شو، د خنزیر په سرمن کې به عالم واچو، بند به که به ځوړند که، دې انګریزانو دقسې کړو، په جنډۍ چونه کې به واچو، د خنزیر په سرمن کې به بند که، په ونه کې به ځوړند که، څو ورځې د عالمانو لاشونه په ونو کې ځوړند، په لارو په کوڅو کې. د هغې نه وروسته پاکستان جوړ شو. د پاکستان مطلب وایي څه د پاکستان کا مطلب کیا لا اله الا الله، دې لپاره پاکستان غوښتلی قوم. پښتنو به قرآن آزاد، قرآن له ازادي غواړو، قربانیان یې ورکړې شو، قرآن آزاد نشو. قرآن دې حد ته راورسېده چې د سکولو د کالج په کتابونو کې اول خو اسلامیات د سره کټ کې اسلامیات نه منو، اسلامیات کټ کېږي، او چرته اسلامیات کې صرف منځ کوه او روژه نیسه. د دې خبرې وایي، خو د جهاد آیاتونه ترنه کټ کې آیاتونه د جهاد ووتل. اوس اخره مرحله داره چې د قرآن پاک نه هغه آیاتونه کټ کې چې په هغې کې د جهاد حکم دی. سعودي عرب ته اول حکم ملو شو د امریکې د طرف نه چې د قرآن نه هغه آیاتونه وباسه چې په کوم کې جهاد دی، چې دا مسلمان جهاد نه کوي، د جهاد جذبت نه وباسه. یو انچی سره مچیره، انچی پورا نه ده، لږه کمه ده، خو چې کم ځای نه دا مچی روځي نو دا غټ غټ سړي منډه کوي، دا مخ سر روان ویجاړ لاسونه وایي او منډې وایي، مچی مې ونه خوري. د مچی نه دا خلک منډې وایي. او همدقه مچی ده چې ماشومان یې رونیسي، لشتې نه وباسي نو بیا د خپې نه په تار وتړي، لوبې پې کوي، بیا د دغې مچی نه خو څوک نه یېرېږي. د دې مچی کې څه چل دی، دې سره سره ټمبم خو نشته، خو لشه ورسره ده. حقه لشه چې تې وباسي نو بس بیا پې واړم لوبې کوي، لیب هم پې لوبې کوي. نو مسلمان سره دغه لشه د جهاد ده چې ده کې دا لشه وي، دا غټ غټ کافر منډې وي، تختې به تې، او چې د جهاد جذبت نه وباسي نو بیا د لوبه مچی د لوبې به پې خلک کوي. نو د قرآن نه هغه آیاتونه وباسه چې کوم کې جهاد دی، چې جهاد در کې نی خو بس لوبې به در باندې کوي. قرآن کې ترمیم کا، قرآن بدل کا. په نمبر دې ته خبر روانه چې دا قرآن مه منئ، دا وغورځوئ، په دې کې اسم نشته، خیر او برکت پکې نشته دی. نو برای نام د پاکستان قومي اسمبلی د مسلمانانو ده، وایي کلمه خو مرګرتیا ټوله د کافرو کوي. د قرآن نه پرده لرې کې، سطر پرده ته نه وباسئ. الله که د زنا د حراموالي حکم کړی دا ختمه کې. د یورپ په ملکونو کې په لارې په کوڅه کې زنا کېږي، موبایل به ورسوي، که په لاره څوک تللی ورته وکتل فوراً به پولیس ته هغوی اطلاع ورکړي چې زموږ احساسات یې مجروح کړه، زموږ شوق یې ختم کړه، چې پولیس والا به راشي هغه سړی به فوراً ونیسي چې تا ورته ولې کتل، هغوی خو به خپل کار کړه، نو ستا پکې څه کار و؟ نو هغه به ونیوي شي، هغه له به سزا ورکېږي. پر رضا باندې دوه کسان لګیایي کار به کوي، هیڅ پروا نشته دغې ملکونو کې. یو پاکستانی تللی امریکې ته، نو چې پاکستانی لاړو حیا پکې و، نو هلته په بسونو کې خو پاکستان کې خو زنانه سره په سیټ نه کښېني، وایي موږ به نه کښېناستو، د خپل ملک هغه حیا را کوي، موږ به نه کښېناستو. وایي بیا به دغه ځای زنانه له موږ سره به کښېناستو، موږ به څه کړی یو مجبور ناست به. وایي بیا وروره موږ هم عادت شو، موږ هم خلکو سره کښېناستو. وی بیا په سیټ را سره یو جینۍ کېناستله، هغې ګپ شپ لګاو، ما هم ورسره خبرې شروع کړلې. یو اخر کې چې د کوزېدو ټیم د بس نه راغی، let us go to my home، وی راځه چې د کور ته بوځم. وی ما کې هم شیطان راننوتی، زه هم ورسره لاړم. وی چې د دې به ځان له کوري نو، وی چې په کور ورننوته نو مور یم ناسته، پلار هم نور هم خلک ناست وو. وی ویرېدم چې پردي کور ته ورځم. وی جنې د لرې نه پلار ته آواز کوي، وی ډیډي this is my boyfriend، بابا هلک یار مې راوسته. هغه هسې وکتل، بیا نور راته ونه کتل، یو کمرې ته دواړه ننوتو. دغه حال و د یورپ د ملکونو.
پلار ته आवाज ورکوي چې ځان سره ناشنا راوسته، پلار پروا نه کوي. هلک جنې چې بلوغ ته ورسېږي هغوی له خپل اختیار د مور پلار په بیا پابندي نشي لګولی، او د پولیس نمبر هر چا سره شته، او مقه حال پاکستان کې جوړول غواړي. د ملک حاکمان مجبور دي د امریکې نه، او مقه حال دلته کې غواړي چې اقه بې حیایي دلته کې راشي. نو دلته کې به د قرآن قانون دی چې زنا به نه کې، که زنا دې وکړله شادی شده نو سنگسارېږي به، که غیر شادی شده نو 100 کوړې سزا به درکېږي درله. د زنا د ثابتولو لپاره 4 ګواهان به پیش کېږي. دا ټول قانون د قرآن هغوی فورا ختم کړ. د پاکستان قومي اسمبلی بل پاس کړ. عالمان نور څوک یې سره عالمان لګیا دي ورته چې دا خبره ښه نه ده، د قرآن سره د غرې مه وهه، غر سره سر مه جنګوه، سر به دې مات شي. نه د خدای نه یریږي، نه پکې حیا شته، د دې قوم پروا نه کوي، د خدای پروا نه کوي، د خدای د قانون خلاف بلې پاس کړی دی. الله دې هغه ګوتې شلې کړي چې کومه پې دستخطونه کړي دي، هغه ذهنونه د خدای لیوني کړي چې چا دا بل پاس کو. پاکستانی قوم یې بے غیرت ثابت کړ دنیا ته چې دا بے حیا دي، دا بے غیرت دي، دوی زنا له اجازت ورکړ. امریکا برطانیه له خدای تباہ و برباد کی، صفا هستین له خدای نیست و نابود کی. څنګه چې فرعون خدای تباہ کړ، نمرود یې تباہ کړ، ابو جهل یې تباہ کړ. امریکا برطانیه د هغوی ملګري پاکستان کې بچي خدای دې یو تباہ و برباد کی. الله دې دا خلک روک کی، الله دې د ملک حفاظت کی. ملک باندې عذاب را روان دی. کم قوم کې چې بے حیايي راشي، کم قوم کې چې زنا راشي، هغه ملک خدای پریدونه، هغه قوم خدای تباہ و برباد کوي. الله دې پاکستاني قوم د تباہۍ نه بچ کی، دا حاکمان دې الله ځان تباہ و برباد کی. د دې ملک د خدای حفاظت وکړي، د اسلامي قانون دې الله حفاظت وکړي. من کمزوري یو، بے وسه یو. ابرهه لښکر راوسته په بیت الله باندې حمله کوله. هر څوک چې به مخې له راتله د ابرهه مخې ته ډغره به یې خوړله، شکست به یې خوړه. عرب قبایل غیر چاپېره ګوري، خو څوک و چې څوک مخکې کېږي مقابله کوي هغه شکست خوري. من خو د دې زورور خلکو د زور نه یو، اتیان ورسره دي، څه ورسره وکړو. د پیغمبر علیه السلام نیکه عبدالمطلب مخه ورته پرېښوی راضي دی. ابرهه چې راغی منا طرف ته یو میدان کې 200 اوښان د عبدالمطلب یې ونیول، او بیا د ترجمان په ذریعه باندې خبره کوي. عبدالمطلب چې ابرهه ته مخامخ شو، د عبدالمطلب په تندي کې نور نبوت د پیغمبر علیه السلام هغه چمک دومره و چې په ابرهه باندې یو روب راوسته. ابرهه د خپل تخت نه راکوش او په ځمکه یو ځای کېناست. ویې څه وایې؟ عبدالمطلب ورته وایي زما 200 اوښان ستا لښکر نیولي، ما ته خپل اوښان را. اوهوی ما خو وایي چې ته به ما نه د بیت الله د بچاوي سوال کې، زما په ذهن کې دغه ته خو ما نه د اوښانو تپوس کې. هغه ورته وایي اوښان زما دي، خلک وایي د عبدالمطلب اوښان دي، او د بیت الله څوک مالک شته دا د الله کور دی، الله بیا بچ کوي. زما اوښان ماله راکه. هغه ورته اوښان دی واله تاسو تماشه کوه د بیت الله چې ستا رب یې زما نه بچ کړي. واړه واړه مرغان الله راولېږل، ابرهه او د هغه لښکر یې پې تباه و برباد کړي او یو یې تس نس کړ. یو ورکوټې کاڼې د مسعود د دانې عمره به راغی، په سړي به را پرېوته، د ده نه به کاڼې ووته، لاندې که اس دی او که اتیر د هغه نه به ووته، ځمکه کې به ننوته، نیم ګز کنده به وشي او سخ به یې نارې کړ، لکه دا سوکړی سیخ چې په اوبو کې ور واچوي او سرخ نارې کړي، دقسې سرخ به یې کو، هغه کاڼې به د هر څه نه وته. ابرهه په دې کاڼي نه لګېده، خپل علاقې ته روان دی. خو دله الله یو عبرتناکه سزا ورکوي. دا یو پیوند دا به جدا کېده، یو بند جدا کېده، دا ټولو ګوتو یو پیوند غورځېده، مړوند سره لاس پرېوت، سنګل سره پرېوت، اوږې سره پرېوت، داسې پیوند په پیوند ټوټې ټوټې کېږي. یمن ته ورسېده، خېټه وپړسېده، لکه د بم یو دماکې وکړه، تس نس شو. کم خلک چې په قرآن کې ترمیم کول غواړي د ابرهه په شان دی، خدای تباہ و برباد کړي. عزت
اوم د انسان د ټولو نه زیات دی، خو ذلت یې د ټولو نه زیات دی. کم انسان چې د الله پاک حکمونه ومني نو دا انسان د فرشتو نه په درجه کې اوچت دی، او کم انسان چې د الله د حکمونو خلاف ورزي کوي نو دی بیا د ډنګرو نه بدتر دی. اولئک کالانعام بل هم اضل، دی د چارپایانو نه په درجه کې ښکته دی، د چارپایانو په شان دی بلکې د دې نه زیات خراب دی. نو که بهتروالی دی نو هم د انسان دی، او که خرابی دی نو هم د انسان. که ښه شو نو ایک نمبر ښه دی، او که خراب شو نو ایک نمبر خراب. نو د انسان به په څه باندې ښه کېږي او په څه باندې به خرابېږي. نو که ځان یې وپېژنده ښه دی، او که ځان یې ونه پېژنده ښه نه دی، خراب دی. نو انسان به خپل حقیقت وپېژني، ځان به وپېژني. نو چې ځان یې وپېژنده نو بیا به پکې دومره نشه او تکبر نه راځي، بیا به عاجزي وي پکې. نو چې کله پکې عاجزي راغله نو په عاجزۍ خدای خوشحالېږي او دې بنده له دومره ترقي ورکوي چې دا تمام مخلوق ورته بیا حیران پاتې کېږي. نو انسان اول نشو، نو دې خپل دې نشوالي ته وګوري چې زه نه وم، او زما دا پیدایش چې دی نو دا پخپله شوې دی، که نه دا مې مور پلار پیدا کړمه، نه پخپله خو نه دی شوې، مور پلار هم نه دی کړی، پخپله څوک نه پیدا کېږي، هېڅ څوک هم پخپله نه پیدا کېږي. چې الله وغواړي نو یو انسان به پیدا شي، چې الله نه غواړي نو انسان نه پیدا کېږي. نو زما او ستا په دنیا کې پیدایش دا د الله په فضل باندې دی. د مور پلار خوښه نه ده، د مور پلار په خوښه نه دی پیدا. که چېرې د مور پلار په خوښه باندې بچی پیدا کېږي، یو مور پلار هم بدرنګ بچی نه غواړي، هر یو خوشرنګه بچی غواړي، خشته بچی غواړي. نو دا څه خشته او دا څه بدرنګ ولې پیدا کېږي؟ دې کې د مور پلار کار نشته. یو مور پلار ناقص بچی نه غواړي چې لاس یې نه، خپه یې نه، سترګې یې نه، غوږ یې نه، کوڼ وي، ړوند وي، هر قسم قسم معذور بچی پیدا کېږي. نو که د مور پلار په خوښه پیدا کېدی نو دا معذوره به نه پیدا کېدل، پوره اندامونه به وو. که د مور پلار په خوښه وي نو کمعقل او لیونی به نه پیدا کېده، ټول به هوښیار و، ټول به خشتو. خو نه دی که د مور پلار کار نشته. نو بچی چې پیدا شي نو دا د الله په حکم باندې پیدا کېږي. نو الله شته کړلی، مخکې څه زمانه داسې و چې نشوې، نو الله شته کړلی. که ته نشوې نو دا اوس چې کوم نعمتونه خدای درکړي دا د چا له ورکول نش نه خو نه ورکېږي. دا اوس چې بې شمېره نعمتونه ویني په ځان باندې، دا نعمت به د سره اړوونه، ځکه ته به نه وې نو په تا به نعمت او احسان کم ځای و. نو الله شته کړلی، یو نعمت یې دا درکړه چې ته په دې دنیا کې موجود کړلی. اول نعمت یې در باندې دا وکړه که دې تېشت کولې دې دنیا ته، خو که د یو خر په شکل کې راوستی نو تاسو ویلی شو، که د یو سپي په شکل کې دنیا ته راوستی نو څه به دې کړی وي، که د ځنګل د یو بل ځناور په شکل کې راوستی نو څه دې کړي؟ یې څه نه. الحمدلله د انسان شکل کې پیدا شو، د انسانیت په دې شکل باندې راتلل دا هم د خدای یو انعام او احسان دی. عقل او فکر الله درکړی دی. نو انسان به دې ته فکر وکړي زه پخپله پیدا نیمه، زه الله پیدا کړم، او الله را له دې دنیا کې وخت مقرر کړی، دا وخت به تیر شي. نو همیشه په دې دنیا کې هیڅ څوک هم پاتې کېږي نه. حضرت آدم علیه السلام نه تر اوسه چې څومره انسانان پیدا شو هغه څه شو؟ پخواني یو نشته، ټول لاړل.
دا موجوده شتا په نمبر دیم روان دي نو چې دا مخکې خلک لاړل دا موجوده ورپسې روان دي خو دا پاتې به هم لاړ شي نو د دې دنیا دا زندګي امتحان دپاره ده دا وخت به تیر شي نو د دې وخت چې څومره کردار دی د دې به الله پاک بیا تپوس کوي نو د دوو نیشونو منځ کې په موجود یو مخکې نو څه وخت به راشي بیا به موږ نه یو د قبرستان کې څه قبرونه روغ دي څه پکې داسې لږ لږ روان دي څه پکې بالکل اوار دي چې دا کم روغ دي دا تازه دي زامن هم شته او وروڼه به یې ونوي او راځي تپوس یې کوي مور پلار به یې روغ قبرونه دي او چې دا کم نیمګړي پراته دي د دې څه نسل څوک شته اوار شوي نه دي دا کم چې اوار شو نو د ده زوی نوسۍ وغیره نشته دی دا د خلکو نه ایر شو سل اوار شو بیا په دغه ځای باندې قبر وکنی شي بل قبر ته وکړي نوی قبر نوی بنده پکې ورشي زوړ پکې دی هغه ته اړخته شو څه قبرونه دې حد ته ورسېږي چې هغه ځای نه کمر وشو قبرونه بالکل لاړ شي ختم شي هغه ځای کې بیا نو قبرستان وینه څوک دا نه وایي چې دلته قبرستان وي دا خو د پخوانه آبادي را روانه ده انسان مړ شي دې خاورې ته ورسېږي سمه پس قبر که اوس پړلی شي نه پکې څوک هم نشته دی بدن ټول خاورې شو ویلې کې تش قبر دی تش قبر نه دی کې څوک وو چې په دنیا لکه ګل په شانتې به ښکارېده مجلس به پې ښکلی ښکارېده هغه دلته پروت و خو نن د هغه د بدن خاوره هم نه ښکاري خاورې سره خاوره وي دې کې خو څوک نشته تش قبر دی تش نه دی دې کې څوک وو اوس که چېرې دغه انسان په دنیا کې د الله حکمونه منلي نه د ده د بدن ذرات په خوشحالۍ کې دي او که خلاف شریعت جنډې تېر کړي د ده د بدن ذرات په عذاب کې دي د دیوبند په دې بزرګانو کې یو عالم بزرګ یو علاقې ته تلو د هغې علاقې خلکو ورته یو منګې یا کوزه دی ولا راوړی حضرت دی کې موږ د شپې اوبه واچو چې سهار وګورو تودې وي نه پوهېږو چې دا ولې د حضرت هغه منګې واغېشتو یا کوزه د اوبو یې ډک کړ وایي دا نن شپه ما سره پرېږدی سهار چې خلک راغله هغه منګې یا کوزه یې کته نو اوبه پکې یخې پخې پرتې وي نو خلکو تپوس کوي حضرت څنګه چل دی نور کله خو دې لوښي کې اوبه ګرمې وي نن یخې دي بدلې کړې خو دې نه دي نه مې دي بدلې کړې وی څه چلو شو چې نن یخې وي وی بېګا ما ټوله شپه الله ته سوال کړی دی منت او زاري مې کړي دي چې الله ما په دې راز پوه کړي نو زه الله پوه کړم په راز باندې چې یو کلال د قبرستان نه خاوره اورېده خو دا قبرستان دومره زوړ شوی دی چې قبر ته نه ښکارېده نو کلال چې خاوره یوړله او خوشتی کړه او لوښي یې جوړول دغې خاوره کې د دې مړي د یو ګناهګار مړي د بدن خاوره ګڼله او د هغې خاورې نه دا لوښي جوړ شوی دی هغې ګناهګار بنده ته د هغه د بدن هغه ذراتو چې د لوښي کې ګډ دي هغې ته عذاب ورکېږي نو دا اوبه پکې ځکه ګرمېږي دې منګي کې د مړي د بدن خاوره ګڼله دې مړي ته عذاب ورکېږي نو اوبه ځکه ګرمېږي وایي چې زه الله پوه کړم ما ورته بیا دعا وکړه چې یا الله اوس یې وبخه دا ستا بنده دی عاجز دی اوس خو سکولی نشي د دنیا نه تللی دی خو ته پرې رحم وکړه ویې بخه زما په دعا الله وبخه اوس دله عذاب نه ورکېږي نو نور اوبه که اچوی نو دا به اوس یخې وي ګرمېږي به نه د آخرت عذابونه د برزخ عذابونه د بندیانو ته خدای نه ښیي یؤمنون بالغیب په غیب به ایمان راوړي نو بس پیغمبر علیه السلام فرمایي چې قبر کې عذاب او ثواب شته ضروري نه چې تا ته په مقبره کې هر یو مړی وښیي چې دا دې ګوره که نه عذاب ورکېږي ولا خو الله پاک رحم کوي او دې جمدو ته یو عبرت او نصیحت ورکوي نو دې جمدو ته دا اوبه ګرمې ګرمې وخوري چې دې لوښي کې اوبه ګرمېږي
او بیا په دا بزرګ راوستو دا هغه سفارش او شفاعت هم خلکو ته الله خو چې دې بنده شفاعت وکړو او مې منه او دا مړ چې دا مې وبخو د بخنه لپاره یو ځای ورله جوړ کړه. نو د بدن ذرات دې ته عذاب یا ثواب ملاویږي. نو د دنیا کردار په قبر کې بیا داغه نتیجه به وي خو پورا نتیجه نه را. په دې قبر کې دا یو انتظارګاه ده ویټینګ روم دی. د قیامت پر باندې خپل مقام ته بنده رسیږي. کله جنت ته جنت والا کو دوزخ والا بشي. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. نو بنده نشو شتشو بیا غیب شو فنا شو. د قیامت د ورځې پورې د برزخ زندگی ده. د برزخ معنا پرده. نو دا د دنیا او د آخرت په منځ کې یو پرده ده. دا د قبر د زندگی دا یو پرده ده د دنیا او د آخرت ترمنځ. نو ځکه ورته برزخ وایي. او کله الله فرمایي بنده د نطفه نه مې پیدا کړلې. نطفه یو سپک پلیت ساس کړي که په بدن پریوزي بدن پلیت شوینځي وي. که په جامو پریوزي جامه پلیت شوینځي وي. کرکه نه خلق کوي. نو بنده ګوره د داسې سیز نه پیدا یې لږ ځان ته وګوره. د هوا په نیلي مه سورېږه. دا غرور او تکبر پرېږده. که تاله په دنیا کې الله مال او دولت در کړی دی عزت یې در کړی دی په یو کلي په یو علاقه باندې تاله مشري در کړې ده. نو دې مشرۍ ته دې قدر عزت ته دې دولت ته ګوره مه خپل حقیقت ته لږ وګوره د څه نه پیدا یې. لوی مه کوه. بل ته سپک مه ګوره. ځان لوی مه ګڼه بل ورکوټ سپک مه ګڼه بلکې ځان عاجز وګڼه. هر بنده ته چې ګورې دې به زما نه ښي دکې فلانې خوبي ده دا خوبي ما کې نشته. لږ د حقیقت په نظر وګوره. چې چا کې کومه خوبي ده نو هغې ته وګوره دکې دغه خوبي شته ما کې نشته زه کمزوری ما. نو د ځان د کمزورۍ اقرار وکړه. دې زړه کې ووایه چې یم کمزوری. یې کمزوري ځان دې ومنه خدای به یې د هر چا نه اوچت کي. او که نه ته یو ته وګورې بل ته وګورې دا ریاکار دی. دا خلک یې هسې قدر عزت کوي. دکې غرور دی دکې تکبر دی. په خلکو اعتراض کوي بل ته ګوته نیسي ځان ته ګوته نه نیسي. ځان د ته اوچت ښکاره شو د خلکو په نظر کې به سپک ښکارې. ته به وایې چې زه خو ډېر دروند یم خو خلک به درته سپک ګوري. د غرور او د تکبر نه ځان وساته. خپل حقیقت ته وګوره. په مال دولت باندې فرعون په غرور او تکبر کړو. فرعون به وی انا ربکم الاعلی زه خو ستاسو د ټولو نه لوی رب یم. ما ته به سر ښکته کې سجده به راته کې. ناغله الله مال او دولت ډېر ورکړو حکومت یې ورکړو نو په هغې باندې غرور کو تکبر یې کو. وی کبر غرور مه کوه فرعوني کار دی. کبر په مال مه کوه ځان له جنجال مه کوه. داسې ښکارېږي دا جهان دی جوړ د پلار دی. کبر غرور مه کوه فرعوني کار دی. نو دا خو د فرعون کار و چې ځان یې اوچت ګڼه. کوم ځای ته ورسېد. نن بیا څوک نه وانخلي په خوشحالۍ باندې چې ته دعا به ورته ونه کړي رحمت الله علیه رضی الله به ورته چرم څوک ونه وایي. فرعون خراب و غرور او تکبر و پکې. او کله انسان پیدا انسان ته خدای پاک کوي انسان لږ ځان ته خیال وکړه ولې دونه اوچت روان ته خو د خاورې نه پیدا یې. او دا خاوره که اسمان ته ولې واپس به ځمکې ته راځي. نو په خاوره کې لویي اوچتوالی غرور تکبر نشته. انسان ستا اصل ستا بابا د خاورې پیدا او آدم علیه السلام د خاورې پیدا دی. نو د ځمکې ځان ځمکه کا ځان خاورې کا. خاورې سره خاوره شه ته به اسمان شي. او که ته اسمان ته اوچتېږي نو د اوچتېدو سره به راخلاص شي خاورې به شي.
कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। दा दाना कि खौर तपरे वतला दा गुले गुलजार शी और कि शोकेस के लिए के खोदला दाना वालों पर शोकेस के केला सूरज पस बोगोरे माशो में गो बखवाली इसबम जरगुन निशी पर शोकेस के जरगुनी की ना जियाती की ना और च खौर के लिए वरवा चोला न गुले गुलजार शुला लेकिन मर्तबा वाले दा अल्लाह पर निस्बान दे से तरक्की और इज्जत दा अल्लाह पर निस्बान दे वाले जान खौरे का। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व अदखिलना अल जन्नत मअल अबरार या अजीज या गफ्फार बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। नसीब में क्लियो जल रबा सफर द मदीने, नसीब में क्लियो जल रबा सफर द मदीने, डेर जर द मदीने डेर